د غزني په ګیلان ولسوالۍ شینکۍ کلي کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې یو کتابتون چې د جاغوري ولسوالۍ د اوسیدونکو په مالي لګښت جوړ شوی و ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد جوړ شوي کتابتون کې شاوخوا 3000 ټوکه بېلابېل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي ول. قومونو د اتحاد لپاره یو غټ لامل د کتابتون ایجاد د کلتوري ودې لپاره، د قومونو د وحدت لپاره، د علمي سطحې لوړېدا لپاره د کتابتون اصلي هدف دغه شی ده چې د خلکو تر مابین د اتحاد راولي. جاغوري خلکو د جاغوري ځوانانو موږ ته همدا کتابتون بنسټ ډبره کېښودله او دا کتابتون موږ سره په بیا رغونه کې مرسته او همکاري وکړله. زده کوونکي وایي کتابونه ورسره په علمي پرمختګ کې مرسته کولی شي. موږ په دې ډېر ویاړو چې د دې منځني ښوونځي د دې کتابتون څخه موږ ډېره ګټه اخیستلې ده او کله وخت چې به موږ د استاد یا مقاله یا شعر یا شی راکړو موږ به نه سوای پیدا کولی او اوس موږ په ډېر اساني سره کولی شو چې له ده څخه د شعر او مقاله پیدا کړو. جاغورو خلک او د موږ خلک د ګیلان ولسوالۍ دلته سرحد سره لري، نو همیشه دوی د ورورګلوي لاس ورکړی ده، د یووالي لاس یې ورکړی ده، په هر څه مشکلاتو باندې دوی لاس تېر کړی ده، کوم مشکل یې مابین ته نه ده راغلی. په هره برخه کې، که د پوهنې په برخه کې وي، که دغه مشکل بله برخه وي، دوی دواړو لاس سره وکړی، دواړو قومو هېڅ مشکل د دوی په مابین کې نشته او د دوی په راتګ باندې موږ زیات خوشحاله سو. د غزني په ګیلان ولسوالۍ شینکۍ کلي کې داسې مهال په لومړي ځل کتابتون ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې تر دې څو ورځې وړاندې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې هم د کتاب لوستلو د فرهنګ دودولو په موخه عامه کتابتون پرانیستل شوی و.